بحث ته راځو ټول بحث ته راځو شروع به دې نه کوو ایله کومه شیخ هبت الله صاحب د نړۍ مثلا استخباراتي سازمانونه نړیوال نهاد ټول دا مني نړۍ مني چې دا یو حقیقت او دا یو شخص ده د دې سره بیان شوی ده نو موږ تاسو ولې په شی باندې کلمه ډیره زیاته مننه اوس به تاسو یو کار کوو یو قانون به دی لایف کې کیدو د یو قانون به کیدو چې درې آیانن سلور لغاتو کې به یو بل ته جواب ورکو ډیر بنوزو په دې چې خبرې ډیرې شي کنه بیا سړی هغه جواب او لکه سنټنسو کې صحیح ده کنه بالکل خفه کېږي خو نه کنه نه ولې صحیح شو تاسو نه صحیح خفه نه الله دې نکي زه نه تاسو توهین کوم نه به تو ماته توهین کې او دغه ټول دوستانو دغه ایله کومه چې یو بل نه کو په دې چې توهین په اسلام کې نشته خو اوس تا ویلي چې شیخ هبت الله په نړۍ کې ټول دنیا پیژني صحیح شو بالکل ډیر اعلی زه به ستانه دا پوښتنه وکم چې د محترم شیخ هبت الله صاحب تا کوم بیان یا د هغې کوم عکس یا د هغې کوم شی دی اورېدلی دی چې دغه دوستان ته ویل دلته ما سره تلیفون شته زه به دلته نوم ولیکم که په ګوګل کې راغی د هغې عکس راغی یا د هغې کومه بیانه راغله آیا دا شی تا اورېدلی دی خبره وکړه دا په ته داسې یو قانون ماته وښیه چې هغه د یو چا د امارت لپاره اسلامي یا کفري قانون کې په ګوګل کې دغه نوم راتلل دا ضروري په افغانستان قانون کې دا شته چې خامخا د افغانستان څوک پاچا وي دغه نوم په ګوګل کې سرچ کوي او هغه راځي ودرېږه زه خو پاچا هم نه یم صحیح دی که نه زه یو عام انسان یم صحیح شو عام انسان یم صحیح دی که نه دا یوټیوب دی خبره کوم مثال مې ویلي مثال دا یوټیوب دی صحیح شو دغلته لیکم خان یوسف ګوره ولا که بل شی ولیکم خان یوسف صحیح شو دا زما ټول ویډیوګان رال په دې چې زه په دې دنیا کې ژوندی یم دا وګوره ټول په مجازي نړۍ کې مې په حقیقي نړۍ کې مې او حقیقي نړۍ او مجازي نړۍ نه هغه استفاده نه کوي نه مړ دی نه مجازي نړۍ څه ته وایي مجازي نړۍ سره هم دا استفاده نړۍ سره هم دا خو قانون غوندې خبره ده مجازي نړۍ سوشل میډیا ده نو تاسو په نړۍ کې ویلای شو چې څومره خلک ګوګل کاروي څومره ټویټر کاروي څومره فیسبوک او څومره خلک د هیڅ نه کاروي نو دا خلک په قربان بشم هغه اقانی صاحب قربان بشم داسې به کوو که نه چې په ما درته ویل چې سنټنسو باندې به خبرې کوو ډېر په کمو الفاظو اقانی صاحب محترم زه تا ته دا وایم چې ته موجود نه یې صحیح شو ته موجود نه یې ته بیخي نه یې او خدای ناخواسته ستا د لور نکاح زه یو غیر سړی یم زه یو تا سره تړم او زه وایم چې د دې پلار شهیدي وشو او د دې پلار موجود نه دی هیا دا نکاح یا دا شهیدي د قبلېدو په اسلام ګوره زموږ استاد څلور کتابه دي تورات انجیل زبور قرآن که په دې څلور کتابو کې د پیدا کړ زه به ووایم چې صحیح ده دا کیدی شي ملا هبت الله که ستا مشر وي نو هغې ته ضروري ده چې ستا مخې ته راشي میډیا ته راشي دنیا ته ځان تا ته خبره وکړم ګوره تا ته خبره وکړم خان یوسف استاد شیخ هبت الله صاحب ټول خلک پیژني دا مخکې د طالبانو د محاکمو مسؤل او له هغه نه مخکې د نظامي محکمې د امارت په وخت کې مسؤل دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ مني په حبشیاتو باندې په بیهوده خبرو باندې به ټیم نه تېرو اصلي مقصد اصلي مقصد ته مسرم اوس دویم دا سوال ودرې یو کار به وکړو یو رول به بل کیدو چې دلته عوام به اوس هغه راکوي خبره کوي دوستانو که زما د سوال جواب دې سړي ما ته راکړی یو ولیکئ که نه یې راکړی دوه ولیکئ اوس به نور عوام فیصله کوي صحیح شو اوس به بل پوینټ ته راځو یو بل پوینټ ته به راځو طالبان دایم دغه دعوه کوي چې د افغانستان 80% خاوره سره ده صحیح شو چې 80% خاوره تاسو سره ده په دغه 80% خاوره کې ما ته دغه ثبوت کوی شي چې ستاسو کوم دفتر کوم ماموریت کوم اوضاع کوم محکمه کوم داسې یو شی په کوم ځای کې زه مشکل لرم زه ځم د دې کوم ادرس شته تا سره په افغانستان په لکه 80% خبرې 80% ډېر لوی افغانستان 100% دی 80% تاسو ویلي د دې جواب ماته راکړه نو ګوره دغه خبره تا خپل اورېدلې ده په ټول نړیوال دا تسلیمي چې په افغانستان کې ټول خلک مثلا د محاکمو په حساب باندې طالبانو ته رجوع کوي طالبان چې کومه سیمه دي ته لاس لاندې ده هغه ولسوالۍ د دې سره دي کلینیکونه له دې سره دي
معارف لدي سره دي ارڅ دي لپاره تشکیلات لري د قضایا او د حل لپاره چون ګوره دا وس د یو حالت ده کنه چې الته عملا جهادي سلسله ده او الته جهاد روان ده نو د نه د شي خامخه مثلا دا شی یو نظام د شي مکمل دی فعال دي وزارتونو دا شان دي په لاس کې دي او هغه چې مشي دي په لاس کې د پیغه کې دي هر څه باندې دي حاکم دي او معارف حاکم دي او چې حق باندې حاکم دي قضا باندې حاکم دي او دعوت ارشاد باندې حاکم دي ارسه باندې حاکم دي صحیح شو ما ومنله هيا چې یو سړی په یوزي کې په هر څه باندې حاکم وي او بیا هغه دا وایي چې د افغانستان 80% خاور ما سره ده په دغه 80% خاور کې کوم پلچک کوم جماعت کوم مکتب کوم سړک کوم سورته وي بانک کوم یونیورسيټي لکه په هانتون منګو تاسو ورته وایو د دې کوم موجودیت یا کوم کارکردګي د دې ماته خوده شي خبره دا شی لګوره یو شی دغه 80% یادوي نو دا 10% چې کوم خاري سیمه ده د حکومت سره ده نور د 80% خو دا څنګه د شي دا وس خامخا دلته دي ارض لپاره ترونه مخکم دي نظام دا مخکنی نظام چې 100% کې حاکم وګوره زه تاسو یو خبرو کوم 15 منټه وخت ما ته راک غوړه 15 منټه نه جواب کیږي ډیر په کوم الفاظو به سوالو جواب کیږي ما تاسو مخکې خبره کړې و چې بحث را سره کې خان یوسف زه صرف یو سوال کوم زه یو تیز زما خبره بخنه غواړم ګوره د تاسو نن پروګرام ډیر ښه پروګرام دی دومره مشهور نه یم چې دلته تاسو سره کېنم ډیر باشعوره مېلمه ده او ډیر ښه خبرې کوي یو ملت حقانی صاحب یو ملت غلی حقانی صاحب مهرباني لایف شیر کوي دوستانو هیله کوم ټول نه لایف بس صرف یو تاسو خبره کوله او زه د ما صرف یو سوال د حقانی صاحب له تاسو نور زم تاسو خپل پروګرام کوي ما وا صحیح درځي تاسو د ما غږاوري ډیر صحیح که د ما د سوال د ما صرف دا سوال دا چې تاسو نوم حقانی د خامخا به د حقانی لیدلې لا به د وګړي ډلې نه پري ا دې پس سخیل خوندو چې الله اسمانه راکته سوی تاسو ته شاپونه کې زړې د دې سخیل خوندو وشي خوځوا ترخوا نمکینه و شروام جنې په خکړه کورمم جنې په خکړه سروب شي اور سره ثابت را زړې دو دا واقعیا کې زنه یم یو خو د اسمان د خوش ما عمر دي چې غاکانی ته اسمان په سونه راکته سي مهرباني خدا د څه خبره ده چې په دغه خبره کې یا مثلا کدا یو د کرامت مسله دې کې امکانه مر سره هغه سوال یې تراجه ده او بس ابخته ملمنه مکوه صحیح شو زدا د خپل ویل چې د شي کې زور سره کار نه لرم په دې چې دا خپل منی چې د نبی علیه السلام مبارک ها جاهد او شي ته د دې خبره ده یغه پر اړه لري کتاب کې لیکل د حواله لري او هغه پوه شو کار پوه شو صحیح ده هغه خپل جواب ورکړي چې دا حقیقت وکنه صحیح ده کنه خو اوس اقانی صاحب یو بل پوینټ ترازو کنه خبرې دي په دې چې په لند الفاظو نور زب ګورم دلته تاسو نورم دوستان شته ده هغه نوم راشم چې سوال وکم یا هغه کوي شمانه سوال کې مشکل نشته ده هيا زمنګ استاد په نظام کې دما واسطه ست درځي په اسلام کې دما واسطه شاوري وڅ یاورو مخکې مناوري ها وس اده حقانی صاحب نه لدې حقانی صاحب نه زه صرف دا پښتنه کوم چې تا ایمان او وجدان او ضمیر او اسلامیت دا خبره منی چې لاسمنه په سونه راکته سي چې څنګه بسوي چې ستا وجدان ضمیر او ستا ایمان یعنی تا زړګای دا منی د تا زړګای دا خبره منی چې لاسمنه برشتیا بل اسمانه سونه راکته سي یعنی ماته یو خبره ته ماته ټیم راکا یو خبره ده د معجزه الله پاک انبیاء ته معجزې ورکړي دي معجزه څه معنی امر خارق للعاده یو د شي امر د شي یو شی چې عادت کې هغه شی نه وي اظهره الله تعالی علی يد مدعی نبوت الله دی غچا پلاس باندې شغه دعوه نبوت کې دی پلاس باندې ښکارا کی دا د دې لپاره چې دی غچا چې څوک مثلا صادق پیغمبر وي دی تفکیک او جلاواله لږ غچا ښکارا شي د دروغ دعوه نبوت کې بیا بل کرامت په غبشرا دي کرامت بیا د اولیاء لپاره وي مثلا په صالح سړي پلاس باندې الله پاک د شي یو کار ښکارا کی لکه مثلا د حقانی صاحب دا کرامت ترتم دا ټول نړۍ ته د حقانی صاحب شکست ورکو دا کرامت بولی کنه دا د انسان عقل دا مری سینه څلوي خپل کې څوک شي واخلي دا په سپری دا کاغه نادر ده دا تغییر په نادر ده د ټول نړۍ ته شکست ورکو د حقانی صاحب کرام یو ملت خان صاحب یا ملت خان صاحب صبر وکړه یا خدای په شپته سوال جنې وکبیا شپته سوال جنې وک زه زما د خو نزي دا خو حقانی صاحب د نوې برته دنیا ته راغلی اول خو شر اغلاس ترته یو حقانی صاحب جزاک الله خیرا پکتیاوال صاحب مننه حقانی صاحب
دا راته وایه په جنگ بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره سخت وګړو په جنگ کې چې په نس پورې ټیټی تړلې وي لمانه به تاسو زیات معلومات آیا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اسمانه شي نه راغله حسن او حسین ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسیح دی حضرت علی صاحب زمانو هغه تند شهیدان سول یو ته وبنس وی پیدا دا حقانی څومره غټ سړی دا خو یو زدرانو یو قاتل دی د ای اس ای جاسوس و اول صاحب ډیره خبره دا و چې ما ته په حقانی ستاسو باندې دواړو فخر کولای نو دا ولا که فخر په وکم ما ته خپل زدران ویلی دي ما ته یو زدران ویلی دي لا اله الا الله محمد رسول الله زب سعودي عرب کې زه د زدران کوټه کې ناستم وژونی ستبه زدرانم نه ما ته په خودي د حقانی کلیوالي او زدران ویلی دي چې د میګاجی صاحب صدا د میګاجی صاحب هغه ټول حاجی صاحب بوله شه ابتدای میګاجی صاحب چې د میرامشاه په کله باندې چې ورننه ووت یا د افغانستان په ټانک باندې سپورو ټانک له افغانستان به وته یا د کرنل او جرنل د میرامشاه په کله باندې ولاړو یا دغه د سلوټ ورته وک دی چې دا دوړي وته جنگ کړي د زدرانو بزبخ به پیژې دا داړي ورته جنگ کړي چې دا دوړي چې وته جنگ کړي نو هغه کرنل چې ورته ویلې چې دوړي ما چینګوا تو ته مې دا سالوم نه دا کړه دا مې دغه ټینک ته وک چې دی تاریخي وطن ټینک دی راوس دلته دی ماته وسپار کچیر خدای کانی و بخشو خدای به بیا فراون مو بخشي دی ما ایمان دی ما کی دا دغه راته یای دا کانی چې څومره ظلمونه کړی اوریا چې داوود سلطان والله سيو سات داوود سلطان ته رادیو وګوره 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 د کابل شاروار د خالد سارغ لیاس کانی صاحب باندې لګیږي هغه څه پکې आवाज داوود سلطان ته رادیو وګوره هیله پاکستان خاص سره رادیو وځو د کابل خاص ته خال وټا هیله کوم زه تاسو نه هیله کوم ګوري الته زغلیم الماس خان غلې ده یوسف استاد موږ باندې ته مراد وکړو خان یوسف استاد موږ باید ته وګونی ستو قربای ته موږ هر یو ته ویلای شي چې د تانو بته ګډوډي بنا راځي ډیر مننه زه خپل سوالونو ته راځم پکتیوال صاحب کلیک زره ما ته خیر ده تاسو بالکل خپل سوالو ته راسي یو خان یوسف د ماوری تاسو فرق ده زه قربانه د لایو یو دي تاسو نه زمان د ار افغان ده د لایو د ار افغان د زمن کې هارون شاه پکتیوال او علي خان دا درې کسان شمول دي زما منګه قربي لکه تاسو او سیبل سړی په منځ کې مایک را خلاص نه کیا ماته د تاسو اخلاق معلوم دي د تاسو دلیلونه ار یو ته وخت ورکوم نن تاسو په خپل ټیم باندې وخت درکې چې د چا تیاری وړي دي هغه یاد کا چې چا پلین کوچونه وړي هغه یاد کا چې چا سوراب سایکل به وته هغه یاد کا وروره موږ دې چا د ملاتړ نه کوو دا کار نه ستاسو د مسؤل خاني سوب دا تاسو صرف راځي د تاسو کار د تاسو کار د چې د ما کار د تاسو کار غلای کړه زه قربان دا لایو دی نه کوم دي ګور ولا مش مدار معلومات ته وشي قربایم کنه دوه سات کو زو مګر بیا معلومات ته کېږي قربایم کنه نن ما دا لایو تاسو په غره وړه دي صحیح شو تاسو ته زنون وخت در کوم ما تاسو چې زنون تاسو ته وخت در کوم مال دې حقانی صاحب سره کړی د 2 منټه مهرباني وکړه پکتیاوال کنزل وکړه او کاکانی کنزل وکړه زې زموار او تاسو ځل کېږي یو سات صبر وکړئ تاسو دا بحث ده تاسو به هغه خبرو باندې بحث کوو چې په کوم خبرو موږ تاسو تر اوسه غولیدلی تباہ او برباد شوی زنده بحث کوو خان یوسف سی اول کوم سوال په تابانه حقانی صاحب کو ته دغه جواب هم نکور خو ته دغه په سوال باندې تاسو سر صحیح نه خلاص زه به اوس بیرته سر د خلاص کم چې یعنی نارینه مرد څه شایدی ای هغه بزان حاضرای شر ظاهر منی د زویر په زور بدی پوکه ما دغه خبره ده شر ظاهر منی او تاسو د شرعي نظام داوا کړو او یو مرد څه شایدی ای هغه بزان حاضرای بیا دغه شایدی قبلیزي چې شر ظاهر منی نو ولی مولا عمر نه چاولی د مایک خلاص کی ماته دی وای چې طالب تاسو ز پاس پریدم طالبان ز پاس پریدم دا پنځنه پر ټول طالبان دا کونړی چې لیکل دغه طالب دا کونړی لیکل دغه طالب او صرف ما ته افتخار بكم الحمدلله ویلي منګه سنې ویلي عاشقي الله دې وکي چې امدسي د افتخار کارونه مو کی کنه به ان شاء الله خدای پاک دې یاري خپل صف کراو چې صحیح خبره ده امين هر سره خپل چلو ګره مایک دی بند کتون ډیر جاندار ماشاءالله حقانی صاحب دغه خبر جواب راکوه اوس ماته طالبانو د غړي او د حکومت د غړي ته یو خبره خیر دی لکم زر چانه پښتنه الحمدلله طالب جان خا ډیر الله ټول طالب جان وو دی یو ما مسلمان نو ټول طالبان کونړ غاګاو دی او د کونړ غږ راځي د کونړ غږ د هر څه نمک ټول ته سلامونه وړاندې کوم او بل زه دا وایم چې زه د ویډیو جملې نه غواړم او تاسو سره په دې بحث کې ځان شریک کوم
سم ده نه نه پرېږده خان یوسف پرېږده درې نفره دی او درې نفره دی دوه موتایو یو عام سړی ده یو عام کس ده دوه نفره موتایو درې نفره طالبان دي شاه حقانی صاحب د ما د سوال جواب راکړي ما د خان یوسف دغه یو سوال ده یعنی شر ظاهر منی لایف شیر کوي افغانانو څومره شیر کوي شر ظاهر منی او مولا عمر یو نرو او هغه باید ځان حاضر کړی وي او دغه زبر زیات سټیم ځای نه سي ضرب دي سر در خلاص کم دا به ورنه یا چې لا پیغه وخت کې میډیا نه و د غازی امان الله خان ویډیوګانی پرتی دي د طریقې پرتی دي د ټولو پرتی دي ډاکټر صاحب نجیب تر وخت پورې د هر چا بیان هم پروت ده ویډیو هم پرته ده یو ملک تتللایم دا یو هیواد سره کوم قرارداد راسه درسم کړی ده دای نارینه نو او کنارینه ولی ځان نه حاضر او مهرباني اکانی سے استاد د سوال نو جواب د دې سوال نو جواب ورکړه نو پکتیاوال ته د پښتنې په جواب کې باید شي وایم چې تاسو یو ویډیو لیدل ده چې په غلطي باندې اخیستل شوی ده چې حضرت مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله هغه پکې خیرخه مبارک را باسي دا په الحال دي لپاره خو ما سره موبایل هم یو ده او بل دا ویډیو ته ما ته وایه دغه خان یوسف سرچ کی مهرباني وکړه ما سره دوه موبایل دی له سلام مبارک غوړه مولا محمد عمر اخو نه خیرخه مبارک چې کله لاغنه را باسي لغه زیارت شکه خلکو ته خي هغه ویډیو دي دسته خبره دا شوه د تاسو یو خبره کوم چې د امیر المؤمنین رحمه الله دا پالیسی ولا په هغه ټیم کې دی تشبیری رسنۍ باندې بندیزو په هغه باندې هغه وخت په د خپل بادشاہ او په بادشاہ باندې څوک پابندي لګولای شي د خپل ولسمشر د افغانستان قانون پابندي چا لګولې و یعنی په ولسمشر باندې پابندي خپل غوړه پابندي امارت لګولې و امارت لګولې و دی خپل په یو ټیم کې 15 کال طالبانو حکومت کړی د پکتیاوال صاحب د خبره سره منی بالکل کړی دی په خپل دغه ولسمشر د پابندي چا لګولې خبره وره لشریعت غږ رادیو پرته لشریعت غږ رادیو پرته لانی اخبار له هوا د اخبار له دغه اخبارو پرته نور شریعت غږ رادیو پرته نور د تشبیری رسنۍ په وخت کې نه وي نو چې کله نو علت څه شی وسنوي ولې نه چا بندي کړی وي دا طالبانو سره کار د المسد خبره دا شی د ګوره چې ابتداء ان چې امارت راغی نو دوی په هغه وخت کې میډیا چې دوی رالو میډیا مکمله ختمه شوی ولا یا کابل ویرانو نو بیا نظام نو ختمه میډیا طریقې ورځي پوری لاواش ډاکټر صاحب نجیب راځړاو هغه ویډیو ستا اجازه نشته کوچا صاحب کوم اجازه نشته په دې چلته موږ دا خبره موږ ته کړي موږ ورته ویل چې موږ دوه کس کینو تاسو څلور راشي کوم په دې سټډیو ډیر فل ده کوم نن تاسو شیرینګ وکړي ټول افغانان مهرباني وکړي حقانی صاحب پکتیاوال صاحب یا تقوا یا فتوا ورا تقوا په دغه حساب باندې چې مثلا تشویری رسنۍ په وخت کې اجازه نه ورکړل شوی ورسته چا اجازه نه ورکړي اکانی صاحب زه پایم چې ولسمشر د چا اجازه ته منتظر و د اجازه د چا غوښتل دی خو په ټول افغانستان حاکمو چا اجازه نه ورکړي ټول افغانستان لپاره د تشویری رسنۍ د اجازه نه ورکوله د داسې په دې باندې به علماء کرام کینی چې موږ دغه لپاره یو میکانیزم وټاکو چې په کوم قسم باندې میډیا نشرات وکړي مثلا د خبري تعلیم لپاره کدي چې په کورو کې ناشته کورو ته تنخوا ورلګله دی اوس لپاره موږ دغه شرایط په خپل وشر غوښ دی په خپل وشر حکومت چلاونه تنخوا کله چاته ورلېږلې دا وسره من بدلانو واخیست سره درته ولاړ یا دلته وشر واچو پروانه لري ګوره وشر په اسلام کې ستا لسمه حساب تل وختمه روپی په 200 روپۍ وشر خو څوک حکومت ته نه ورکوي اکانی صاحب وشر خو کونډي یتیم ته ورکول کیږي حکومت ته خو چا وشر نه دا ورکړي دا عاشر معلومیږي هغه بیا چې د عاشران په خپل ذاتو کې ټولوي دغه ته مغه نفقه دي ورکي او په نور فقیرانو باندې بیم ویشي زه تاسو ته خبره کوم د افغانستان هغه وخت کې کوم افغانستان یو خبره نه ګوري اکانی صاحب اله کوم ګوري دغه په ټوپونه نه وای دلته ما ته 1900 کسان دي ما د تا خبري اوري یو خواته او دی خواته په ټوپونه نه سره وای زه ته د شي یم چې چا مولا عمر پارک کې دلای لکوم هیواد سره د لار شه په دې ته زه نشته سټډیو بلاک لکوم هیواد سره د کوم څه شي راکړه ورکړه کړي بهر لکوم هیواد سره لکوم هیواد سره د کوم راکړه ورکړه کړي کوم هیواد ته سفر کړی دا چې شکل کوم ریبني یو ملت خان یوسف کوم ریبني کټ کړی دا کوم سړک افتتاح کی چالي دلای دا په ار کی چالي دلای دا د دې لاس کوم خط پروت دا د دې لاس کوم ویډیو پرته دا د کوم تقریر کی چالي دلای دا او کله هیڅ نه دلای نو شرح ظاهر منی شاهدین تبلیغی نو پاچی سخیل تاسو کوم مشکل کړي و حقانی صاحب
له تواتر نه انکار. تواتر څه معنا چې د شي دومره خلک راجمع شي چې یو راټولېدل په دروغ باندې ممکن نه وي. دا ټول خلک ټول دنیا ته خبر نه کوي، نه دي تا خبره کوي، نه دي خان یوسف خبره کوي چې دا سړی ونه یاستنه امریکا یې مني، مثلا برتانیا یې مني، دغه خلکو چې په دې باندې هغه خو د امریکا حکومت په امریکا او برتانیا نه د کړل ظلم خو له کوی اکانی صاحب کوم دلیل نه د امریکا دلیل نه د انعام یې خو چې موږ ته کچا دی په لاس باندې راکو موږ $10 ملیون یو سړي ته انعام ورکو. د امریکا چې دغه یو خپدي شی یو خپدي شی څنګه خبرو چې داس په دغه نوم څوک نستا په دې دومره غټي نامي شی یا هغه نه د امریکای ولس مشرو نه د برتانیا ولس مشرو چې هغه مني زینه منم د ما په وطن کې د حکومت کړی دا آسانه خبر ده. زه به تاسو ته په الله تعالی قسم کوم چې ملا محمد عمر یو څوک د مسلمانانو امیر وو، خور سړی وو، مسلمان د چا غلام نه وو، نه په ډیورن معامله کړی دی چې دا څوک د پاکستان خبره کوي. زه د سینا عمر نه سړی نه وو نه د سینا مشدارن سړی غوښونی ساکانی صاحب مهرباني وکړئ ګوري تاسو د ما سوال ته غوښونی سي. زه نه د سینا ما هغه ډارن سړی نه د سینا ما هغه بیکاره سړی نه د سینا ما هغه په ډیورن لاین معامله کړی. زه د سینا ما هغه مردو نو مرد باید ځان حاضر کی شر ظاهر منی دولی ځان نه حاضر او ما سوال ډیر په ادبي طریقه در سره خبرې کوم اکانی صاحب. ته کته یې چې برتانیا منلو اکانی صاحب غوښونی سره ملت کته یې چې برتانیا منلو امریکا منلو پلان کې منلو ډینګي منلو اول خو دې تا دا خبرې ټولي په دې نه منلو خبرې دي نه منلو خبرې په دې دي چې صرف پاکستان منلو امارات منلو او سعودي عرب دغه دریو ملکونو علاوه هیڅ چا د طالب حکومت نه منلای. او بیا کچيري امریکا دومره انعام پیښیو نو امریکا ته معلومات شي په دغه نوم باندې شو کنه ځکه دومره پیسې پیښیوي بیا کو نو چیرته وو ولی د یو مردو د یو لسمشرو دو 15 کال په دې وطن باندې وروره حاکم سلطنت یو ولی د ځان حاضراو لوګرای مایک ریبان کا ګورش کراونه غږی د بیزت کوم دی لوګرای ملت ملنګ غلای کنه دا د کانی تصویر چې لګولای دا کراوه غږی د خان یوسف بیا ګلاونه کیستا لا کوم معلومات کلا دي کوم دا څو ګلاونه کوي قبل شو کراوه غږی مهرباني وکړه کان شي هیله کوم چې تاسو بیا ګوره او رښتیا وایي نه ورانه شي وکي بیا چې ما ګلاونه کوي تاسو لمانه شي بیا شو ګلاونه کوي نور نه هیله کوم مهرباني یو شرط مهرباني دي ماري سوال جواب راکړه سټډیو نه هیله کوم تاسو اوزي هیله کوم په دې چې دا سټډیو ډیر فل ده التما پازابي تاسو لګ زره یو کارو کوي کته کوم یو طالبي ماته غو کی طالب مرور ای طالب یو کنه راځه افغانستان موجود او طالب کینه تم کینه مشکله نشته ختم اول مشکله طالب حقانی صاحب مهرباني دي ماري سوال جواب راکړه او تاسو پښتنه هم دغه یو د مقرره د تاسو وایي چې دی ولی کارونه او زمونږ حقانی صاحب زمونږ نورم پښتني نورم دي اول به ته مشتری دغه سوال جواب راکې هر کله تا مشتری دغه سوال جواب راکړي لغونه ورسته به موږ بیا پتا باندې بل سوال د دې سوال کوم جواب تاسو رښتو کنه چې هيا مولا محمد عمر آیا مولا محمد عمر خو هغه خو پرې دا خو اوس پته نشته چې و یا نو دا ایبت الله اوس په زمانم ډېر په ټکنالوژي کې مخکې دا ایبت الله نه چالي دلې د ایبت الله د پلار نوم چې د ایبت الله چیرته اوسېږي چا سره ژوند کوي د ایبت الله څومره زامن دي. اوس مثال خبره د احمد شاه بابا نه نیولې د احمد شاه بابا تر نن روزه پورې چې کوم پاچاهان په افغانستان کې تیر شوي بغیر د مولا محمد عمر نه دسه کوم پاچا بنئ چې د هغه کوم وینا بنئ ک نور چې نه راډو کوم راډوي وینا ګوره دا د وړاندو زمانه نه د 2000 یو ما سره ما سره کېنه غلای کې واګونه څنګه زه تا ته راډیو نه راوړم د بي بي سي سره غږدل بي بي سي سره نور غونډه غږدل ته خو زه راوړم ثبوت راوړم زه ثبوت دریا کان ما ته وای وردا ګوګل ما سره ویډیو خپل په موبایل کې در سره ګوګل چې زنه د کاپ ګوګل نه ما سره موبایل کې ده ما ته دلته ولېګا خان یوسف استاد ګوره ته ولېګا ودرې خان یوسف استاد ما ته دلته ولېګا دا زما نمبر دی ما ته ولېګا واتس اپ کې راته ولېګا دا اوس به خلکو ته وخایو ته اوس به تر شته او به تر حواله واتس اپ کې راته ولېګا ګور دروغ بنوي کنه چې دروغ دی ویلي نو جواب ورکون کېته نمبر والا ماته به ته ولېګا ګوره خان یوسف استاد یو خبره دا ده چې علي قدر امیر المؤمنین دغه یو بیان چې نه نه خیم مولا هبت الله ریال نه د هبت الله صاحب بیانونه ستا او امیر المؤمنین خو ګوره د ایران د بارډر دغه یو مرکه دانه ما بي بي سي دا خبر تاسو ته ورکړی ورو یو دا بارډر باندې لا یو قوي پیروانه دروم د ایران لوجنه او کچې د ایران حمله وکړه په هغه ولا کې دوی کسان پاګوري
ورونو په دې 200 کسانو کې د ملا هیبت الله یا د ملا محمد عمر صاحب تاسو کوم بیان اوریدلی نو یو ولیکي او که نه اوریدلی دوه ولیکي ډیر آسان ګوره موږ له خلکو سره کار نشته نه عوام سره کار دی عوام به ګوري عوام ولس چا ولا د 200 کسان د موږ تاسو خبر یا یو خبر تاسو وکم ما سوال حقانی صاحب ما سوال دا نه حقانی صاحب هله کوم یو منټ وخت راکړئ یو منټ صرف وخت راکړئ یو دقیقه وخت غواړم یو دقیقه حقانی صاحب حقانی صاحب مهرباني وکړئ یو منټ ګورئ د ما کیسه ته وځو نیسئ زه درته ما چې طالبانو دا دعوه کړې وه چې د موږ په وخت کې شرعي نظام و صحیح ده یو دقیقه ماته چې لیږلي دي هغه په انګلیسي پیږي یا نه زه به بیرته سر نه کم چې ونه وی ولې ودرې سوی یو دقیقه CBS News has learned the United States government is trying to confirm intelligence reports that one of America's longest-running enemies is dead. Those reports claim. پیږي سوی یو دقیقه اول سر نه ترجمه کوم ټولې واوري چې موږ ته داسې معلومه شوه زمونږ هغه ویلي استخباراتو ویلي چې ملا محمد عمر په نوم چې کوم انسان ګوره ملا محمد عمر په نوم چې کوم انسان هغه مړ شوی دی ګوره 2 months ago, a spokesman for دوه میاشتې مخکې scrambled this morning to hold a news conference to address the reports. He said his خان یوسف استاد نه دی هلک ویل چې زه درته ویډیو لیږم چې مولا محمد عمر خبرې کړي دا د امریکانو ویډیو ماته لیږلې ده چې دلته یعنی ویډیو نشته یعنی د هغې بیان نشته یعنی هغه انسان موجود نه و یعنی هغه انسان بیخي وجود نه درلودو هغه انسان چې و دغه باجوا و هغه انسان د ملا هیبت الله چې د همدا باجوا به یا به غفوری والله په بالله قبل سوی یو خبر وکم حقانی صاحب ته اول ماته د ما د سوال جواب راکړې حقانی صاحب دوه خبرې درې خبرې څلور خبرې وکړه پنځه خبرې وکړه هیڅ خبره نه ده لیکن د شرعي نظام دعوه کړې وه تاسې او شرع ظاهر مني ولې د ځان نه حاضر کاوه بس په لنډه کې ماته دغه جواب راکړه ګوره مهرباني حقانی صاحب مهرباني حقانی صاحب کتل بل چا چې کوم معلومات راخلي لاله بل چا سره رابطه کوي بیا هغه راولېږه مشکل یې نشته موږ دلته ناست یو تر څو ته ووایې 8 ساعته موږ ته کینو سیم کرنټین حقانی صاحب په جواب زه دوه خبرې وکړه هیله کوم چې هر څه جواب ورکوي شي حقانی صاحب دې موبایل بند کې میکروفون دې بند کې حقانی صاحب او نه حقانی صاحب له چا سره مسؤلیت ورسره 1400 علماء په قندهار کې راجمع شو 1400 علماء بیعت وسره وکړ دا لمر نه ښکاره روښانه خبره ده د پاکستان د استخباراتو مسؤل ورغی وزارت خارجه ورته د دیوبند کارخانه سره ځک په ډوډۍ باندې سره نه سول لري کله ډوډۍ نه جک او پاتې سو 1400 علماء کې په خپل شخصان د ما قبلګه په خپل هم موجود ودی اوس دا پټه پس خبره نه ده شرع کې نه تصویر شته نه پیډو شته نه پیډو اخیستل شته تاسو پوښتنه وکړئ اول شرع نظام خبر دی نه مولا عمر تر نن تاریخ پورې نه مولا عمر دا خبره په اسانۍ باندې عکس ډېر په مشکلات سره کوي موږ په خپل مرګره نه د موږ په خپل مرګره د سی په سره څنګه باندې مانځ باندې وسره درېدل موږ په یو ډیر سره کړ د ماسوکین موږ مو سره کړی د مازیګر موږ مو سره کړی په داسې آیدي سیستم کې ګرځېدل کایدي تعریف دا نو ویل چې مولا عمر مولا صاحب سره و دا خبره وکړه خبره مې نه ختمه شوې 1400 علماء نه دي 1400 علماء پوښتنه وکړي تاریخ کې دلته لیکل شوی دا بیعت چې سره وسه د امیر المؤمنین څو ټاکل دا هوا باندې نه ټاکل شوی چې هوا باندې ټاکل شوی د کسان ورغله 1400 علماء بیعت سره وکړي په کارقا شریف راوته کارقا شریف په کې دا خبره ټول علماء موجود وو عکسونه د دغه حالت اخیستل شوی دی په خپل باندې څو غره سره بي بي سي سره راګیدل د پاکستان نه د اسامه په باره کې علماء ورغله د مولوي حسن جان نه نیولې دوی ته مولوي حسن جان په پښتنه هم کوي سي دا ټول معلومات واخلې د بل چا نه واخلې د مانه واخلې د علماء نه واخلې د پاکستان علماء چې ورغلي چې څو وخت ورته چې هغه اسامه موږ ته تسلیم کړي په خپل مناسبه وتغیرل او مناسبه دا ورته یو که تاسو ماته د قران او د حدیثونو دلیل راوړي چې یو مسلمان کافر ته تسلیم کوم بالکل دا خبره زی تسلیموم او که چیرته دا حدیث دا جواب نه وړي ته یې نه سم تسلیموي په خپل دا چې څومره علماء لري
تر مولوي سمیع الحق پورې تر مولوي حسن جان پورې دا څومره چې تللي وو بېرته جواب ورنه کړل سوی بېرته واپس راغله حسن جان په خپله باندې په صدر کې حسن جان په خپله باندې په دوره حدیثو کې په خپله دا خبره کړې وه چې د مناسب غټ شخصیت و او دونه قوي شخصیت او دومره قوي ایمان ما بیخي بالکل نه دی لیدلی او دا اوس چې دا کومه معامله تر اوسه پورې ګوره روانه ده کیسې ته غوږ ونیسئ تر اوسه پورې چې دا کومه معامله روانه ده دغه په معلومه کیسه ده دې کې څوک پټو پس هم نشته تر دا نن تاریخه پورې چې تاریخ په یو اتفاق باندې روان ده دا د مناسب برکت و د مناسب د نیت برکت و د مناسب د عزم برکت و تر دا نن تاریخه پورې پاتې څو خبره ګوره زه ټولې خبرې درته کوم پاتې څو خبرې دا ریډیو سټیشن نه دسته ټولې خبرې کوي ټولې خبرې راته تا موږ ناشته ټول ولې مایک بند کوه ساتي تا ته ته ولا کدل ته راغلي استره ټولې خبرې کوي موږ بدلته درته ناشته خنه غواړم کده یو سوال دغه مونږ تم راکړي تاسو یو منټ صبر وکړئ یو دغه خاني صاحب ته دغه مایک قربان کړه د کونړ یې شری کلی شا دا یې شي سوار لسوا علماء راغلي وو دا لایو شیر کړه دا پټه خبره نه ده او پلان دا وډینګ ده دغه شی ویل کنه بالکل موږ یې سوار لسوا علماء راغلي وو په دې کې کومه پټه خبره نه ده راغلي وي لیکن دا خو ورته ته مانی چې په کومه ورځ باندې امریکا دلته حمله کوله دوه تیارې جګی شوې د پاکستان د فوج تیارې جګی شوې ولاړې پاکستان ته ولاړې نو دا سور لسو علما هم ټول پاکستانیانو دا یو او بل خبره دا ده چې دا نیم چې دا دلته مشته تاسو طالبان یې دلته درته ناشتي چې دا جنگ نه روا ده د مکه مفتیان درته یې شیخان درته یې عالمان درته یې او چې بیا دغه عکسونه او د میډیا دغه ګیدا د ریډیو دا هر شی په شرع کې ناروا دي یعنی بیا دا څومره دغه ایوب د کس شی د ایوبي مایک دی بند خپل ایوبي مایک دی بند یعنی ایوبي کوس کدا په مایک نه پیږي کته کا ایوبي مایک دی بندوي شي بس نو ته یې چې په شرع کې هم میډیا ناروا ده هم عکس ناروا ده هم هر شی ناروا ده نو بیا خو تر دې دا معلومیږي چې دا نن ستانګزای او برادر او شیخ ایبتی او دا څومره طالبان چې دا خبرې کوي لا په ټلیفونو کې غږیږي لا کښونه باسي دا ټول شری خلاف دي تعال خبرونه خدا معلومات کیږي دا یو په شر باندې نه ده یعنی هغه طالبان په شر باندې روانو په شر او دا ټول شر مخالف روان دي ولی په میډیا باندې دوی خبرې کوي په ټلویزیونو باندې دوی ښکاریږي یعنی پرتل مولا عمر نه دا څومره خلک چې د انم سباري طالب دا وایي کړي دا خو بیا یو په شر باندې نه ده برابر دا خو بیا ټول د تا د خبره په تایید دا سره چې ته یې په شر کې اول دا ته نه روایي چې دلته راغلی خبرې کوي ته په نه رواني بیا د عباس تانګزای نه روا ده بیا د مولا برادر نه روا ده بیا د مولا ضعیف نه روا ده بیا د هر هغه طالب بیا د موبین او کاری سعید خوستی او سیف خیبر او هر هغه مبارز چې د طالب د اخبار مبارزه کوي لا ترانه لا عکسونه کاږي دا ټول په نه روان دي دا د دوه خبره کوم د روبه افغانستان نه زنګ راغی دا اوس ماجیک هغه ویلي د علماء خبره نو درنیم زره علماء د اشرف غنی زغه خبر ورته کوم زغه خبر ورته کوم تایید دی راغلی زغه خبر ورته کوم چې سوار له علماء به زیات قدر وړي او کبه دا درنیم زره زیات قدر وړي او بل خبره چې یو دا هر شی ناروا دي نو تو ولې په دې ناروا باندې تو ولې د شری خلاف رواني ولې دلته لایف تراغله ولې خبرې کوي ولې د عباس تانګزای عکسونه کاږي ولې د مولا برادر کاږي ولې د طالبان نن میډیا لري یعنی په خو دې شر برابر وسدي د شری خلاف دي مهرباني اله کوم څه مایک د خلاص کا هغه څه نو میګستا خو کې چې دغه نمبر دی مایک د خلاص کا څه په اول څنګه ته مخکې تاسو ته به بالکل در کوره تاسو اتله ته خپل مایک خلاص کا اتله ایوبی صاحب تاسو خپل مایک بند کړئ تاسو نه مخکې دلته نفر ناشته ټول ترازو اتله ته والله اجازه راکړئ قربان صاحب وای مهرباني لمړی سلامونه علیکم بیا تاسو نه یادونه کړئ ناصر رحم الله کوم راډیو مرکه کړی د تاسو ثبوت وکړي اتل لاړو تاسو پروخه تاسو افواهات نخبروي د خلکو اذهان نه تخریبوي د خلکو اذهان کې غلط دغه کوي نو موږ تاسو ګور ټول افغانان یو او د وطن خلک یو اخر باندې وطن جوړیږي دلته خبرې کوي چې هغه نه تاسو د ملک او د افغانانو د اتفاق سبب وګرځي دغه د لوی مناسب خبرې کلیپ د دې تاسو ورونو به څه خبريال د پیغمبر شي دی
تاسو به وپېژنئ خو لیدونکي به وپېژنئ. ملا صاحب د دې خبرو ما ته هغه راکړه کوم ادرس راکړه شماره دې شماره دې کوډ سره وکړه شماره تر دې کوډ سره کوډ شماره دې راکړه شماره درته لګم واتس اپ ته هغه ویډیو درته لګم وروره خاني صاحب وخت دې لګولې ودرېږه دغه خاني صاحب واره خاني صاحب غږ اورې اورو موږ تاته غوږ نیولی وروره مهرباني وکړه جواز صاحب تاسو تکلیف واورئ د څرنګه مرکه کړې دا هغه څوک و چې زموږ او تاسو د ناموس په خاطر دا خبره بې حده قرباني ورکړې تاریخ ګواه دی څه قرباني یې ورکړې د ناموس په خاطر غلطې خبرې مه کوئ موږ په ناموس چا تعرض کړی طالب راغی چا تعرض کړی راغی ظلم یې وکړ دلته د ډاکټر نجیب حکومت یې ړنګ کړ چا درته رایه ورکړې وه چا درته عذر کړی و چې راسه د خپل سوال جواب واچوه چې دا یو نارینه و یو دې وتښتېده بل دې وتښتېده دا ورته نوبت دې تا ده ته ماته د دې جواب راکړه چې شرع ظاهر مني شرع ظاهر مني د ولې ځان نه حاضراو دغه زه نه د تا ویډیو ته غوږ نیسم نه د ټلیفونو ته غوږ نیسم ما د دې سوال جواب راکړه چې شرع ظاهر مني ولې ځان نه حاضراو خبره زه دومره چې تاسو وایي لوګي سره مرکه نه کړې زه هم چې کړې ده دا یې کړې دا د تا خبره رښتیا دا د تا خبره رښتیا تا خبره رښتیا ته ځان ولې نه حاضراو دلته وخت ضایع کوې ته وخت ضایع کوې زه درته وایم چې د ځان ولې نه حاضراو ځان دوه نمبره دې وتښتېدل درېیم نمبر دې د تا نوبت تا ده یو خبره زما واوري ټول ګوره ورور یو انسان ستا پلار شته دی او که نشته خبره ته ما پلار نه پلار دې شته دی او که نشته په خاطر راغلی غږ سره قربان ورور مې زما خبره واوره ورور مې دا راته ویې پلار دې شته او که نشته الحمدلله ولې آفرین که دا پلار دې نه وي خدای ناخواسته خدای دې نه کړي که نه که دا پلار دې موجود نه وي او ته د مور نه دې پیدا شي او پلار دې نشته مثال خبره بیخي پلار نه لري تا ته به خلک سوی تاسې ګوره زه تاسې د دروغ و ثبوت لپاره دروغ راسره بې پلاره پیدا شي خلک به درته سوی اجازه راکړه تاسو هم راځم غوږ ونیسه دا ول تاسو اول د دې جواب ما ته راکړه ګوره دلته زه دا ټول باندې قسم تښتېدلي یو دوه درې وتښتېدل ته یې څلورم یې توهین بنا کوي د غاریسا ته به غاریسا نه دغه د پښو خاوري ولا کړي تاسو هغه بل عمر ولا کړي د پښو خاوري سره برابر غاریسا ته به توهین نه کوي کاریسا خوټي تر تاشي دي توهین بنا کوي د سړي د زوی غوندي بغږی زمشتا ته کوم توهین نه کړی سوال جواب راکړه سوال جواب لري دا ته پنځم استو تشتېدل ما سوال دا کړی د ما د خان یوسف دلته دوه نفر یو ورڅخه هیبت الله دی راوغواړه یو منټ خان یوسف یو منټ دوه نفر ما او خان یوسف دلته درته ناست یو هیبت الله دی راغواړي سیف خیبر دی راغواړي تاسو د شرعي نظام یو منټ تاسو د شرعي نظام داوا کړی و تاسو د شرعي نظام داوا کړی و شرع ظاهر مني ولی د ځان اجراو ولی د پارکینه کې نوست ولی د کابل کې ځان وکړه شمسا وکړه ځان څنګه حاضر کی ځان حاضر کړه او ټول دنیا ولید چیرې ولید تاسو لیکلایم زرمتای د ابدالي زرمتای ته خو زرمتای زم زرمتای مهرباني وکړه زرمت راغله پکتیا ته راغله زرمت مولایانو کې څوک پیژني زه زرمت مولایانو کې ځان پیژنم بس زه تر ټولو غټ مولای هم سنمي څوک وزلي نه مې د چا ورکړه لګته مولای نه مولای ځان ته مو پرېږده زرمت مولایانم پرېږده د زرمت مولایانم پرېږده ما هم پرېږده ما د سوال جواب راکړه دلته زه د دې د اخباره نه یم راغلی چې زه تا ته ووایم چې زه پلانکی پیژنم ډینګی پیژنم زه درته وایم چې شرع ظاهر مني د شرعي نظام دعوه طالب کړې وه ولې د ځان نه حاضراو دغه سوال جواب راکړه زه به بیا تا ته ځان در وښیم یا ولې د سوال جواب راکړه بیا به زه تا ته ځان در وښیم زه د کوم جي یم د کوم جي نه یم چا ولید چا ولید ما لیدلی ما یو د قرآن درته کوم قرآن لاس پې کېږي چې د عوامو د خلاصه که په قرآن لاس کې ده چې تا لیدلې که تا لیدلې تا سره خو به حتما کوم سوال کنه
راوخله قرآن ته راوخله لاس پې کېږي زه قرآن درته کوم ما لیدلی لا زه پې کېږدم قرآن ته کوې ای جاهلانو ای دا ظلمتۍ له نومه لرې که د تاسې په نامه زه شرمېږم ولې ته مسلمان نه یې چې تا سره قرآن خره ته صبر وکړه خر دی هغه پلار ده خر دی هغه نیکه ده خر دی هغه ملا عمر ده توهین مه کوئ سپي زو نه لاړو خره ګورئ توهین مه کوئ سړي دي زوی غوندې وغږېږي لایف شیر کې او د دې وس هغه ګورئ زه لاس نه سړي دي زوی غوندې غږېږي کوم یوه خبره غلطه وکړه تر تاسې مې زیات توهین زده ده تر تاسې مې زیاتې کنځاوې زده دي تر تاسې مې زیات پیغورونه زده دي د سړي دي زوی غوندې غږېږي چې څوک د دغه سوال جواب راکړي زه هم تسلیم یم خان یوسف هم تسلیم ده هر سړی تسلیم ده شرع ظاهر ولې نه حاضر کېده دی دا د یو سوال جواب ټول طالبان واچوي دلته 2100 کسان دلته زموږ خبرې مهرباني ادا ورته د کوم یو نوبت کوم یو د دغه سوال جواب راکړي وعلیکم السلام جوړه وروره په خیر شکر ده کندوزای صاحب مهرباني وکړه سوال دی اورېدلی دلته ناست یې که طالب یې جواب یې واچوه وروره او که بل څوک یې نو مهرباني وکړه بل چاته نوبت ورکړه موضوع لږ بیان کړه ولا که صحیح مې سر په خلاص کته یې که خان یوسف دا یو ساعت یې کېږي دلته ناست دی په موضوع نه ده خبر دا به موږ ته افغانستان جوړوي بل څوک شته د طالب ملاتړ کوونکی په دغو کې څوک دی یو دا کونړ یې لیکلی دغه ده یو بند کوزه پښتونخوا او یو سلامي تاسو کې کومې د دغه سوال جواب لري که بل څوک راواخلي مهرباني وکړئ خبرې مې ټولې اورېدلې وعلیکم سلام دا کوزه پښتونخوا دي چې لیکلي مهرباني وکړه ته څه یې پکتیاوال وروره کې جوړ سره ده یو مخصوص ژوندی یم ښه ټیټ یم وروره سوال جواب واچوه که در سره د هغه خبره پکتیاوال وروره کوزه پښتونخوا دي لیکلي وروره زه دا پوښتنه کوم که د جمهوریت په کې چې آیا دا ستا ولسمشر مسلمان دی د ما ولسمشر که مسلمان وای په مکه کې به عمره نه کوله کوز قدم کوز که کته کوزه پښتونخوا دي لیکلي دا کته که خان یوسف درته ومې ویلي چې کوز یې کاتې کوز که زه تنه د ټولو ورونو ته یوه خبره کوم ګورئ دلته زه هغه کس عالمه چې طالبانو سره صحیح لکه زه تا باندې خپل ولسمشر د ولسمشر پوښتنې موږ دلته له چا نه کوو چې هغه مسلمان د کافر د زه په سعودي عرب کې یم او د مکې او د مدینې نه شاوخوا غیر مسلمین دي اخبار ځان ته روډونه دي چې څوک مسلم نه وي هغه په هغه سړک نه پرېږدي ما ولسمشر په مکه کې هم خلکو لیدلی په مدینه کې هم لیدلی په عمره کې هم لیدلی الحمدلله مسلمان ده پلار یې معلوم ده نیکه یې معلوم ده کله یې معلوم ده کریا یې معلومه ده داسې نه ده چې ملا عمر وروره نه پلار څوک پېژني نه نیکه څوک پېژني نه ذات چاته معلوم ده چې د کوم کلي ده د کوم قوم ده ما ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني نومیږي پلار یې شاه جهان نومیږي د لوګر اوسېدونکی ده اوس موجوده هر ورځ په میډیا باندې راځي موږ د سوال جواب دلته راوړی که چا سره جواب دی واچوي کني بیا موږ ټاپې مه لګوئ چې تاسې لا وروره موږ دلته د خدای د اخباره ناست یو او دې ولس ته دا یایو چې تاسې سره مخکې ظلم وسو او اوس بیا تاسې له دغو سره کومه خبره منئ ظلم در سره کوي د پردې شاته پاتې موږ نه منو